محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سره څومره ډېره مینه یې وه ورسره. چې کله به حضور پاک په سفر ته نو دې له به ورغی بچې د پلانکي طرف ته ځم نو دا به ورته پاڅېده نو نبي علیه السلام به په تندي ښکل کړه او که کله به حضور پاک مبارک را سفر نه راغی نو بې به دې کره ورغی. بچې فاطمې څه شوې کور ورې داسې به هم نه ورته بار دروازه کې به یې آواز وکړو هسې نه څوک پردی ښه دني زما پې سترګې ونه لګي یا اصل چې دا د کور په بعضې پټو کارونو کې مصروف وي او د دې په ورځ مې چې ته سترګې ونه لګي. اواز بیا وکړو نبي علیه السلام هغه به ورته زر وي بابا یا د الله رسوله راځه حضور پاک به ورننوت بیا به یې ښکل کړه په تندي باندې او کله چې به دا حضور پاک لراله نبي علیه السلام به ورته خپل ځای نه پاڅېده ځان ته به یې رانږدې کړه ښکل به یې کړه او په خپل ځای به یې کېنوله دونه یې مینه وه. بیماری چې کوم د نبی علیه السلام د وفات بیماری وه دا راله دا هغه وخت و چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بے ہوشی تلې راتلې تکلیف وته ډېر. بی بی فاطمه ځان ته رانږدې کړه دی وجاړل بیا رانږدې کړه غوږ کې ورته څه خبره وکړه ویې خندل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی داسې ښځه مې نه ده لیدې وی ما خو چې دا ډېره هوښیاره ده خو دا ساده او ښه ده ځکه دا که د خندا وختي بیا جاړې ولې او که د ژړا وختي خاندې ولې یو وخت کې هم ژړا هم خندا. وی فاطمې پوی مې که په دې خبره او دې ژړل ولې او دې خندل ولې وی د بابا راز نه فاش کوم بیا وروسته به درته وی راز نه فاش کوم چې نبي علیه السلام مبارک وفات شو نو بیا ته عایشې صدیق تپوس وکړو وی فاطمې هغه خبره راته ویم اوس خو راته ووایه که نه وی اوس به یې درته وویم وی په لومبي ځل باندې نبي علیه السلام ځان ته رانږدې کړم وی ما ته وی چې فاطمې زه الله خبر کړی ما او دا زما اخري بیماري ده د دې بیمارۍ نه زما پاسېدل نشته دې کې به زه وفات کېږم خو ګورې چغې به نه وې ګریوانونه به نه شلې ویر به نه کې نو د پلار صدمه وه جلا راله نو ومې ژړل وی بیا چې زما جلا ته وکتل نو ما ته اشاره وکړه نو بیا راته غوږ کې پټ وي چې فاطمې ژاړمه زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما سره ملاویږې په دې مې وخندل چې زه ټیک ده که فراق راشي جداوالی څه وخت له راغی خو بیا به بابا سره نږدې شم همقسې وشوه د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شوې ده 6 میاشتې پس څوک یې عمر یو کم 30 کاله د وفات په وخت کې څوک 40 کاله وي تاریخ کې لږ اختلاف شته او څوک 50 کاله وي او د نبي علیه السلام تکلیف چې ولیده که نه وی وا کرب ابا زما د پلار مصیبته زما د پلار بیماره وی ژړل نبي علیه السلام ورته وی انه لا کرب علی ابیک بعد اليوم ای بچې د نن نه پس به دې په پلار مصیبت نه دا زما د بیمارۍ خیري ورځ ده دې نه پس به بله ورځ نه او چې کله وفات شو که نه وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا وی داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل که دا مصیبتونه په دې ورځو راوغورځېږي نو د ورځو نه به شپې جوړې شي د ورځو رنګ به بدل شي رڼا به ختمه شي ډېره زیاته پریشان و کور نه بار نه ده وتی او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شو ترمذی شریف کې په حدیث ته او په مشکات شریف کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی د شپې اخیري وخت و چې موږ د دفن نه فارغ شو نو موږ خاورې واچولې په قبر او بار راووتو چاریانې را سرې وې وی فاطمه راته دروازه کې ولاړه وه نو چې مونږ پې راتېر شو نو یې ما له اواز راکړه چې انسه زړونه هم خوشحاله شو چې زما په پلار هم خاورې واړولې اطابت انفسکم
مطمئن شوې ها خوشحاله شوې چې تاسو زما پلار باندې خورې والو زموږ سرونه ښکته کړل چې څوک ونو ډېره پریشان ډېره لویه صدمه صحابو ته ټولو ته صدمه وه په خاندان کې او په اهل بیتو کې چې د نبي علیه السلام د وفات څومره صدمه اولاد ته بیا خامخا رسېږي حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته ونه بل چاته دومره نه وه دغه یو لور هم پاتې وه ام کلثوم مخکې وفات شوې وه بیبي رقیه دا مخکې وفات شوې وه یو حضرت زینب هم رښتیا پاتې وه او بچي زامن خو مخکې وفات شوي دي نو ډېره پریشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل راله علي صاحب راولېږله وی ته لاړ شه او بابا له د غلامان چا رالیږلي دي نو یو مریی ته یې غواړه دا چې راله هغه وخت نبي علیه السلام کور نو چې کله کور ته راغی نو عایشې صدیقې ورته وویل چې دا الله رسوله فاطمه راغلی وه دې زر ورغی بخاري شریف کې حدیث دی چې کله حضور پاک راغی زه او علي ملاستو موږ ورته پاسېدو وی نه مه پاسه کښېنه موږ یې پاسېدو ته پرې نه ښودو وی راغی زموږ د علي په منځ کې سملاست او دا خپې مبارکې خورې کړې وی بچې څنګه راغلی وې نو فاطمه کې ډېره زیاته حیا وه الحیا شعبة من الایمان حضور پاک فرمائی کہ دا ایمان غټه شعبه حیا ده ډېره حیا وه پکې دومره حیا وه پکې چې نبي علیه السلام سره یو ځل ناسته وه نو حضور پاک ورته فرمایي وی فاطمې هغه د میاشت راختلې ده دی ورته ونه کتل بیا ورته وی فاطمې بچې تا ته ویم میاشت ختلې ده وی نه کتل بچې هغه میاشت ختلې ده دویمه درېیمه شپې میاشت ته خلک ګوري وی بابا الله رسوله زه خو د دویمه درېیمه شپې میاشت ته نه ګورم ولې ورته نه ګورې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري نو په دې میاشت زمو د سړو نظر یو ځای کېږي الله شریعت کې چې دیوال ته سړی ګوري او ښځه دې کې هېڅ ګناه نشته او چې حضور پاک غوندې شخصیت ورته فرمایي وګوره نو ګناه د کوم ځای نه شوه دا را دې خیال نبی هم رد ونه کړې او چې وفات شو که نه علي صاحب ته یې وصیت کړی وی ګورې زما جنازه به د شپې کوې د شپې به مې ښخوې یو بیبي اسما بنت عمیس وی اسما وی ما له خو ډېر حیا راځي چې زما جنازه وړلې کېږي او زما کفن ته خلک ګوري څه داسې طریقه نه جوړېږي چې زما دا کفن څوک ونه ویني هغې ورته وی زه حبشې ته تللی ومه اسما بنت عمیس ورته وایي نو په حبشه کې د ښځو په جنازه یو د لرګي ډولۍ غوندې وي دا مونږ خلک چې اوس په زنانه کم اږدو وی دا دې لیدلې دي وي یو باس وصیت یې وکړ وی زما جنازه چې وړی نو زما د لاش د پاک کفن د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر ور واچوې چې زما کفن هم څوک ونه ویني الله شپې جنازه شوې یو ځل نبي علیه السلام مبارک لراله شکایت یې وکړ او عجیبه شکایت یې وکړ وی د الله رسوله وی خلک وایي چې دا د اولاد دپاره نبي علیه السلام چاته نه غصه کېږي نو راشه خلکو نخرې شروع کړي ځکه چې ته د اولاد دپاره غصه نه کوې حضور پاک ورته مسکی شو بچې څه چل شوی دی وی علي بله ښځه کوي په بن خو بن خفه کي او څوک کوي د ابوجهل لور کوي د ابوجهل لور مسلمانه وه مسلمانه شوې وه نو علي صاحب تقاضا وه چې زه خو درې څلور ښځې جایز دي نو زه به د ابوجهل دا لور په نکاح والم خو چې دا خبره یې واورېده نو پیغمبر علیه السلام فورا پاڅېد او تقریر یې وکړه په جومات کې فاطمة بزغة مني فاطمه زما د غوښې ټوکړه ده فمن احبها فقد احبني که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه وکړه ومن ابغضها
که چا دا غصه کړه او خفه کړه فقد ابغضني ورې ما به غصه کړي زه به پرې خفه شم. بیا څه وایي؟ وی د پیغمبر لور او د ابو جهل لور به د یو سړي په نکاح کې نه یو ځای کېږي. یریږم د خپلې لور په دین یریږم. ولې یریږي؟ نو پیغمبر په خپله جواب کوي. که ته وایې چې علي صاحب له خو جهاد و دویمه او درېیمه او څلورمه دې کې څه دي؟ نه وجه په خپله وایي چې د بنو جنګ راځي، د بنو جنګ راځي. نو دا به ورته کېدي چې پیغور ورکړي د پلار، فاطمه به پیغور ورکړي. مړې ته خو د ابو جهل لوري، پلار د کافر، کېدي شي دا جینۍ د ما پیغور دی له ورکړي، جینۍ لاله تباه شوه. د بنو منځ کې جنګ راځي، اکثر د مور پلار پیغورونه یو بل له ورکوي. کېدی چې دا جینۍ د ابو جهل لور دا زما لور ته زما متعلق پیغور ورکړي، د پیغمبر متعلق پیغور خو کفر دی، تباه به شي. وی د پیغمبر لور او د ابو جهل لور به د یو سړي په نکاح کې نه جمع کېږي. او که د علي خوښه وي د ابو جهل لور نو فاطمې یې طلاق ورکړي، هغه دې په نکاح ورکړي، دا دې پرېږدي. هغه وی به زما توبه د فاطمې په جون به سوال نه پیدا کېږي. د فاطمې په ذریعه خو د حضور پاک زور نه یم، د فاطمې په وجه خو زما او د حضور پاک بچي یو ځای شوي دي، نسب یو ځای شوی دی. د هغې په جون بیا بل نوم یې وانغېښته، الله وله بچي م ورکړل فاطمې له. لومړی بچي وله خدای ورکړه، نبي علیه السلام ته چا وی چې د فاطمې او زوی شوی دی، زر وله ورغی. د فاطمې نوم دی وله څه ایښودی دی؟ وی حرب جګړې ته وی. نه دا نوم مې نه دی خوښه، دله زه نوم ایږدم حسن معنا ښکلی، زه وله نوم ایږدم. او زر یې راوچت که او غېږ کې ونیوه او خپلې لاړې مبارکې وله ورکړې. کال پس یو بیبي راله، حضور پاک ته وایي چې د الله رسول یو خطرناک خوب مې لیدی دی. خطرناک. وایه څه خوب دې لیدی دی؟ وی ستا د غوښې نه مې، ستا د وجود نه مې یو ټوکړه د غوښې را پرې کړه او ځولی کې مې واچوله. د حارس ښځه وه، ستا د وجود نه مې د غوښې ټوکړه کټ کړه، غېږ کې مې واچوله. دا خطرناک خوب مې لیدی دی. وی دا خو دې ښه خوب لیدی دی، خطرناک خو نه دی. وی د فاطمې بچې به پیدا کېږي، ستا ځولی کې به راغورځېږي، زما د غوښې ټوکړه ده که ته به د هغې د دیتوب خدمت کې. هماقسې وشوه، د فاطمې رضی الله تعالی عنها بل بچی وشو، نبي علیه السلام فورا ورغی، هماقه زنانه ورته ناسته وه، هغې د دیتوب خدمت وکړه. د بچې څه نوم دی ولی ایښی دی؟ هغې هماغه نوم خوښ وی، حرب نوم مې ولی ایښی دی، جنګ. خیرات کړه او خپلې لاړې مبارکې وله ورکړه. ډېر زیات یې دا مسیح خوښ و. نور بچي شته، یو بل زیو څوک محسن یادوي او څوک محسن. لورې وه زینب، بله لورې وه رقیه د فاطمې رضی الله تعالی عنها. دا دوه زامن. هغه محسن هغه وفات شو ماشوموالي کې. د حضور پاک ډېر خوښ و دا دواړه مسیح، دومره خوښ و چې نبی علیه السلام مبارک به کله مونځ کو، دا ماشومان چې په سجده به پریوت دی به لاړل په شا به یې سوارې شو. او صحابه وایي چې تر څو به دوی د حضور پاک د ملا مبارکې نه نو کوی شوی، نو هغوی به د سجدې نه سر نه پورته کو چې دا ماشومان خوږ نه شي. او چې نبی علیه السلام به کله په مانځه ولاړو نو دوی به رالل، نو په دې خپو کې به اوړېدل، خپو کې به کله داسې تېرېدل او کله به داسې تېرېدل. یو صحابي وی نبی ته په منبر ناستو، تقریر یې کو، وی دا حسن او حسین دواړه ماشومان رامنډې والے جومات ته رالل. وی مور ورته امیلونه په غاړو کې اچولي، ماشوم ته امیل اچولی شي او داسې جامې اچولې وې چې کې سرې کرښې وې، ښایسته ښکارېدل. وی رامنډې والي نبي علیه السلام له دونه په منډه راتل چې پرېوتل، تینده کې به یې خوړی، بیا به ودرېدل. وی حضور پاک د منبر نه کوز شو، تقریر یې په نیمه کې پرېښوده او دواړه یې راواغېښتل، یو یې په دا یو پتون کېنو، بل یې په دا بل پتون کېنو، ځان ته یې رانږدې کړل او بیا بیان شروع کړ. او څه وایي؟ یاره وی الله رښتیا ویلي دي،
انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې دا مال او بچی دا یو لوی ازمایش دی. الله رښتیا ویلي دي. وی دې دواړو بچو ته مې وکتل چې رامنډې وی او غورځېږي درزونه خوري، نو ټینګ نه شومه، نو تقریر مې په دا میانځ کې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل، ځان سره مې کېنول. دومره محبت. حضرت اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ وی یو دل د شپې ساجت مې و، هغه جت له نبی علیہ السلام له لاړم، و چې ورلمه نو پیغمبر علیہ السلام په دې غیږ کې څه شی دی او څادر یې تاو کړی دی، یخني ده او دی ورته ناست دی. مې چې د الله رسول دا څادر دې څه نه تاو کړی دی، د څه شی دی دی غیږ کې کېنولو څادر دې تاو کړی دی؟ وی مسکې شو، وی خاندل، وی چې څادر یې لرې کړ نو یو طرف ته حضرت حسن ورسره په پتون ناست و، بل خوا حضرت حسین څادر کې پټ کړی. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ، هغه وی مور مې راته وی ماسخوتن دی اوس ماښامې چې بچی ورشه او پیغمبر علیہ السلام له لږ مونږ به مو سره وکړي او ما له تې بخښنه وغواړه. نبی علیہ السلام ته ووایه چې ما له د الله نه بخښنه وغواړي، ما ورته یاده کړه مونږ به وکړي او ما له به د الله نه بخښنه وغواړي. وی اتفاق ده مونږ مې وکړو، وی چې حضور پاک ته ور مخامخ شومه نو یې ما ته وی چې حذیفه څنګه رالی، خدای دې تا مبخي اوس تا مور دې خدای وبخي. غفر الله لك ولأمك، مشکات شریف کې دا حدیث هم شته. څنګه رالی، خدای دې تا مبخي خدای دې مور وبخي. مې د الله رسول چې سلی رالیږلی او مکار وشو، مور مې وی چې دا حضور پاک ته ووایه چې ما د الله نه بخښنه وغواړئ. وی ما ته وی چې حذیفه یو خبره درته ونه کړم؟ مې ووایه د الله رسوله. وی د اسمان نه یو فرشته راله، د الله نه اجازت وغوښته چې ما له اجازت راکړه او په نبي علیہ السلام سلام ویم. هغه فرشته راله او اوس تا نه مخکې په ما سلام ووی او ما له د الله یو پیغام راوړه. پیغام دا دی چې نبی علیہ السلام ته ووایه چې ستا لور فاطمه به د جنت د ښځو سرداری او د هغې بچي حسن او حسین رضی اللہ عنہما دا به د جنت د ځوانانو سرداران. څومره لویه خبره شو. دا د دواړو منقبت. نبی علیہ السلام مبارک یو دلته سفر نه راغی، چې څنګه راغی نو فاطمه رضی اللہ تعالی عنها په دروازه ودرېده او آواز یې وکړ فاطمه اما شومان څه شو؟ صحابي وی لږ وخت تیر شو، وی به زه پوه شوم چې ماشومان خاورو کې خیرن شوي دي او مر و جوړ لمبی ځکه وخت پکې به وړېد او جامې به ورته بدلی. وی هغسې نبي علیہ السلام ولاړو، وی اقا همغسې وشوه، دا خیرنو په لوبې کولې زرې زرې ولمبول او جامې یې ورته واچولې او دواړه یې بار را پرېښودل. وی چې را پرېښودل په منډه منډه رالل، وی حضور پاک یو م روچت که او بل یې م روچت که او ځان ته یې را تر غاړه باسل او سیوې الله. وی دا زما کشمالیان دي، کشمالو خلک بویی که نه، دا مې کشمالیان دي، بویول به یې دواړه ځان ته به یې را نږدې کړل. او یو ځل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ را روانو نو حضور او لاس یې داسې کړی لکه څوک چې چاته ورته غاړه وځي. حضور پاک زر ورته کېناسته، هغه را منډه کړی او نبي اسلام د هغه نه لاس تاو کړ، هغه د هغه نه غېږ تاو کړ، اوچت یې کړ ځان سره. دومره مینه یې او نبی علیہ السلام او فرمایل حسن او حسین چې دي احبهما زما سره مینه ده. یا الله چې څوک دوی سره مینه کوي ته ورسره مینه وکړي.